زړه کې زما داسې دلبر اوسېږي، زړه کې زما داسې دلبر اوسېږي لکه صدف کې چې ګوهر اوسېږي، او شپه که هر څومره له تیارو ډکه ده، شپه که هر څومره له تیارو ډکه ده، بیا یې هم هیږه کې سحر اوسېږي، او ندار په ګرانو مرحلو کې د عشق، ندار په ګرانو مرحلو کې د عشق سیره ګریوان او لما تر اوسېږي. ګرانو مینوالو ستړي ماشي احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. اریان داور یم خپرونه ده هنداره، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د تل په څیر دا هڅه کړې ده چې د هندارې په سکرین داسې تاسو ته د کار او معیار شاعران ادیبان لیکوالان در وپېژنو. نو په دغه لړ کې نن راغلی یو شمالي وزیرستان ډانډې درپخیل کلي ته، چېرته چې ندار درپخیل صاحب ژوند کوي. نو نن به د ندار درپخیل صاحب سره د سره به د شاعرۍ په هکله خبرې اترې کوو، ژوند به یې پوښتو او شاعري به هم ترې ناروو. نو راځئ ملګرو چې ندار صاحب سره ستړي مشي وکړو او په خپل پروګرام کې هرکلی ورته ووایو. نو په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې ندار درپخیل صاحب تاسو ته مینه هرکلی ستړي ماشي بیا ستړی ماشي. ډېره مننه الله خوشحال لره، شکریه. مننه ندار صاحب. د پروګرام آغاز به د غزل نه کوو، په شروع کې یو غزل در ناروم بیا به مخکې ځو. ښه ده انشاءالله په سترګو. اریان صاحب غزل مطلع دا چې ارشاد اوس به زه چا ورته کړم ستا خبرې، اوس به زه چا ورته کړم ستا خبرې، ما خو به تا ته کړې د ستا خبرې، اوس به زه چا ورته کړم ستا خبرې، ما خو به تا ته کړې د ستا خبرې، سکیه پیز نه لري مکړه راته، سکیه پیز نه لري مکړه راته، نوره د مول او د مینا خبرې، او سپینه لمن د یوسف نه تورېږي، سپینه لمن د یوسف نه تورېږي، ډېرې که وکړي زلیخا خبرې. زبردسته. او نداران خپله نداري ژړوي، نداران خپله نداري ژړوي، دنیادار کاندي د دنیا خبرې. زما د زړه د مدینې په هکله، زما د زړه د مدینې په هکله، ابرهه کړي سن آشنا خبرې، او د ژوند اشا یې زیر خاک کړه زما، د ژوند اشا یې زیر خاک کړه زما، نن داسې وکړې مسیحا خبرې، او تر آخري دم د چې هېرې نشي، تر آخري دم د چې هېرې نشي، چې در تکړې مې په ژړا خبرې، او بېګا مې خوب لیدو منصور ستایلو، بېګا مې خوب لیدو منصور ستایلو، دار و مجنون کړې د صغرا خبرې، بېګا مې خوب لیدو منصور ستایلو، دار او مجنون کړې د صغرا خبرې. زبردسته. او نداره نن مې د امید کروان ته، نداره نن مې د امید کروان ته، تورې تیارې کړي د رڼا خبرې. ډېر زبردست ندار صاحب. زمونږ مینوالو سره مو که خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه چې ندار صاحب څه نومیږي او چېرته یې زیږون شوی دی او د کوم کلي سره تعلق لري؟ ډېره ښه ده. اریان صاحب زما خو خپل نوم اصغر دی، او په ادبي دنیا کې مې ملګري په ندار درپخیل پېژني. په درپخیل کلي کې په 1902 کې پیدایښت دی. مننه ندار درپخیل صاحب. زه به تاسو نه دا یو سوال وکړم چې تاسو د شاعرۍ آغاز کله نه کړی دی؟ د شاعرۍ آغاز خو که رښتیا خبره وي ډېر ماشومانه موږ ته پته نه لګي، خو بیا هم کیدای شي 15-20 کاله کېږي، 12 کالو وم چې ما خبر باندې سندرو په سټایل کې ګاڼلې سندرې دي. صحیح. مننه ندار صاحب. نو دا خو بلها وخت کېږي چې تاسو د شاعرۍ میدان ته راغلی، آیا تاسو چاپ کتابونه هم لرئ او که نه؟ یو کتاب خو مې په 2014 کې چاپ کړی دی، د دردنې په نام چاپ شوی دی. اوس دویم کتاب دی
ان شاء الله غم نږدې تیار بشي توخ په نظریه په نامه باندې. خدای دې وکړي چې تاسو د نوې دویم شاعري مجموعه توخ په نظریه دغه چاپ تیار شي او مارکیټ ته راشي نو ډیر زیات خوند به وکړي. نادر صاحب تاسو داسې کوم شخصیت یا استاد لرئ چې هغې نه تاسو متاثره وئ او په شعر یې پوهه کړې وئ؟ بالکل موږ خپله په خپړو کې ګرځېدو د ادب په کوڅه کې په خپړو وو خو الله دې وبخي لیکچر در په خیل زمونږ استاد و چې هغې موږ ته په ادب کې هغه لاره وښودله چې موږ خو څه چې بلا لوی لوی استادان نه ورباندې پوهېدل په هغې باندې موږ څه زده کړي دي د هغې برکت دی. صحیح. مننه نادر صاحب. داسې کوم ادبي تنظیمونه یا ټولنې دي چې هغې سره تاسو باقاعده ناسته پاسته ده یعنی پروګرامونه ورسره کوئ؟ والا مخکې خو مې د میرانشاه نه ادبي ټولنې سره ناسته پاسته لرله خو اوس ډېر وخت کېږي چې هغې نه په کور ناست یم داسې څه تنظیم منظیم سره ناسته پاسته نه کوم. مننه نادر صاحب. داسې کوم ادبي صنف دی نظم دی غزل دی نثر دی چې تاسو ته زیات خوند درکوي او زیات مو کار هم پکې کړی وي؟ د غزل خو د ادب خو هر یو صنف خوند کوي خو زما لکه خپل خوښ غزل دی لیکم هم غزل. مننه نادر صاحب. ما چې څنګه تاسو نه په شروع کې یو غزل واورېدلو نو په هغې کې زیاتره کلاسیکي رنګ معلومیږي نو دا ولې ستاسو په غزل کې د کلاسیکي رنګ دی؟ خو دا خو که رښتیا خبره وي تاریخ ګواه دی په دې باندې چې لومړی پښتو ژبه کې په نثر کې په وزیرستان کې خیرالبیان کتاب جوړ شو چې په څلورو ژبو باندې و حضرت بایزید انصاري پیروخان بابا کتاب و هغه هم و نو هغې نه پس د هغې لمسی میرزا خان انصاري صاحب د پښتو چې کوم چوکاټ کوم اسلوب وټاکلو او تر اوسه پورې څومره شاعران ادیبان شاعري کوي زموږ په فکر په هغې طریقه باندې کوي په هغې اسلوب یې کوي او په اولني ځل باندې په وزیرستان کې میرزا خان انصاري په پښتو ژبه کې تصوف صوفیانه کلام داخل کړو. د دې نه مخکې په پښتو ژبه کې صوفیانه کلام نه و او که و هم هغه یا په بخر یا په قافیه یا په ردیف یا په وزن مکمل برابر نه و. داسې ده چې هغې نه وخت د میرزا خان انصاري نه پس د زرین دور راغلو د خان خوشحال خان بابا دور راغلو هغه هم زمونږ د ادب یو روحاني استاد ګڼم رحمان بابا یو روحاني پیر ګڼم. نو دا ملګري وي دغه بخښنه غواړم ما ته خوشحال خان دی میرزا خان د خپله په مانه مشران ښکارېږي په خپل فکر کې والی خان دی عبدالقادر خټک کمګر دی دا ما ته خپل همزولي ښکارېږي. زما چې څومره شاعري د هغه په کلاسیک رنګ لازم به په غالب وي ځکه چې ما د دوی سره ډېر انتهایي مینه لرم دا زموږ مشران دي موږ استادان دي. او زه به لومړی غزل درته ووایم چې زه لکه هغې نه تاسو ته معلومه شي چې کنې ندار درپه خل د کلاسیک نه او د خپلو مشرانو نه څومره متاثر دی. دا غزل ده چې زه چې راتلم له مانه تلې وه زما زمانه زه چې راتلم زمانه تلې وه زه چې راتلم له مانه تلې وه زما زمانه ملګرو هغه د رحمان او د میرزا زمانه زبردسته. یا مې لیدلی وې دولت یا خوشحال خان و خمید یا مې لیدلی وې دولت یا خوشحال خان و خمید یا مې لیدلی الهیاس وې د ملا زمانه او یا مې نصیب وې انجمن د علي خان مزولا یا مې نصیب وې انجمن د علي خان مزولا
یا مې نصیب وي هغه ښکلې د شهیدا زمانه اوس هم که هغه زمانه وي چا یې زه غواړم اوس هم که هغه زمانه وي چا یې زه غواړم زما غزل ته به وي هر وخت په ژړا زمانه شکر لایق خو مې په ژوند باندې ښه ونازوه شکر لایق خو مې په ژوند باندې ښه ونازوه یو ځای مې تېره کړه د شهر د ښکلا زمانه و ناداره خدای ګو که تر مرګه یې مونده کړمه بیا ناداره خدای ګو که تر مرګه یې مونده کړمه بیا لاړه چې یو ځل د غزلو د بابا زمانه ډېر زبردست ندار در پخیل صاحب نور به سره سره شریک کوئ نور خو به که خوښه مې وي ربیان هم درسره شریک هم کوم ربیان زمونږ د جدید کول شاعران د رحمان د غزل ته هم ربیع وایي نظم ته هم ربیع وایي چې مننه خو زه به لکه کلاسیکي ربیع د تاسو سره شریکي کومه چې اورېدونکو ته لږه معلومه شي چې کلاسیکي ربیع دغه ده ارشاد په لسو سیلابونو کې لیکل شي او یو یې ترنم یو یې طرز وي لکه ربیع دا چې ته چې کړې ماته دعوت د صبر ته چې کړې ماته دعوت د صبر دا خو د جبر د پاسه جبر زه حاصل سکړم هله حل راکا زه حاصل سکړم هله حل راکا چې سکین زیات شم آشنا د قبر دا کلاسیکي ربیع د خوشحال بابا نه چې کومې مونږ ته پاتې دي مونږ په هغې به د خوشحال بابا په لار باندې مونږ روان د رحمان بابا په لار باندې ما سره ډېر ملګري په دې کې اختلاف لري چې جدید کول به دغه ربیع ته نه قبوله نه کړي خو زه د خپلو مشرانو په لار باندې روان یم که دا دنیا دی که ملک و مال دی که محلونه که آل حیال دی په کار به نشي د کار په وخت کې اشتباه ما کړه دا حال دی زبردست دلته چې څه دي واړه پانی دي که زمیني دي که آسماني دي د خم شهوره نادان وګړي ابس مغروره په سلطاني دي زبردست دا مې ستاسو دپاره د لیدونکي اورېدونکي دپاره ولو چې د کلاسیکي ربیع نه لږه خبر شي چې کلاسیکي ربیع یو دوه غزل را سره شریک کوي ډېره مننه ډېره شکریه بیا به خپله مرکه راغونډوو ډېره مننه ډېره شکریه د خپله خوښه غزل به شریک کړم که مې شروع د ماشومتوب نه دی سبق د غزل که مې شروع د ماشومتوب نه دی سبق د غزل لا مې تر اوسه ادا کړی نه دی حق د غزل زبردست که مې شروع د ماشومتوب نه دی سبق د غزل لا مې تر اوسه ادا کړی نه دی حق د غزل چرته کې یو نیم محترم وي چې یې قدر کوي چرته کې یو نیم محترم وي چې یې قدر کوي چرته کې یو نیم محترم وي چې یې قدر کوي په احترام کله پوهیږي هر احمق د غزل کله نه توري الهامي لکه باران راوري کله نه توري الهامي لکه باران راوري کله نه کله مې لیکل کړي ملک لک د غزل دا چې سماج مې له تر اوسه په ظلمت کې اوسي دا چې سماج مې له تر اوسه په ظلمت کې اوسي ګرم یم ازان چورون مې نه کړو پرونک د غزل که کوه نور هم څوک پرې راکړي تمنا دې نه کا کوه نور هم څوک پرې راکړه تمنا دې نه کا چې په بدله کې به پرې ورکړم خپله برک د غزل زبردست که کوه نور هم څوک پرې راکړي تمنا دې نه کړي چې په بدله کې به پرې ورکړم خپله برک د غزل لا خو یې عمر د شباب دی کچ کمره نه دی لا خو یې عمر د شباب دی کچ کمره نه دی ښه صحتیاب دی خدای مې مکه دا رمک د غزل زبردست لا خو یې عمر د شباب دی کچ کمره نه دی ښه صحتیاب دی خدای مې مکه دا رمک د غزل
کله یې سر کله وزر کله یې پښې ماتوي کله یې سر کله یې سر کله وزر کله یې پښې ماتوي نکې د خون مې ولې اخلي برنه حق د غزل زبردست چې د غزل سره مې سترګې د غزل ولګي چې د غزل سره مې سترګې د غزل ولګي درېغه که هلته دې بیا ولیدلو پک د غزل چې د غزل سره مې سترګې د غزل ولګي درېغه که هلته دې بیا ولیدلو پک د غزل د ادب واړه طریقې له میانه وتښتېده د ادب واړه طریقې له میانه وتښتېده چې پتوچي مې را څرګند شولو پک د غزل زبردسته ست توقع به د ستایلو ورنه وکړم زه ست توقع به د ستایلو ورنه وکړم زه چې میاګانې د نداره په طبق د غزل ندار صاحب یو بل غزل را سره شریک کوي بیا به مرکاره غونډه وو غزل به سره شریک مخونسه کوم یادېږي هغه به درته ووایم ارشاد مطلع مقطع او ردیف تمه کفیه د غزل مطلع مقطع او ردیف تمه کفیه د غزل زکه مستا په سیر خبرو ښکاري سیرا د غزل زبردسته او د نوی کول زلمی هما د نشوران دی شکر د نوی کول زلمی هما د نشوران دی شکر د نوی کول زلمی هما د نشوران دی شکر لمان نه غواړي تشریح او ترجمه د غزل زبردست هغه په جام د بدا سکا ورته زهر ښکاری هغه په جام د بدا سکا ورته زهر ښکاری چا چې یو ځل ځان خمار وي په بدا د غزل زبردست او ماته یې غم پکې سلګه ډېره برخه راکړه چې وا روانه د بګرام نه قافله د غزل دا بیا اورم ماته یې غم پکې سلګه ډېره برخه راکړه چې وا روانه د بګرام نه قافله د غزل زبردست خپل وسیمی نورانی حسن ته حیران شو پکې خپل وسیمی نورانی حسن ته حیران شو پکې یار مې چې ځان ته مخامخ کړه آینه د غزل زبردست زما غزل ته به غم ښه په درنوي وګورې غزل ته به غم ښه په درنوي وګورې کړې کتاوي ښه ژوره مطالعه د غزل زبردست و نرخ آخری شرط یودیږي ارشاد وی چې خدای دې ونه کړي څوک په کج سپره نظر د ګوري خدای دې ونه کړي څوک په کج سپره نظر د ګوري ندار مالک غزل په سریزا د غزل ډېر زبردست ندار صاحب د پروګرام په دې اخري شبو کې به زمونږ مینوالو د ځوان کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ ځوان کول ته خو زه دا پیغام ورکول غواړم چې قلم د شاعر امانت وي د امانت سره خیانت کول ډېر جرم دی قلم باید په کار ده چې د وطن د نوي کول د اصلاح دپاره استعمال کړي مننه ډېره مننه ندار درپخیل صاحب چې موږ ته خپل قیمتي وخت وایستو په هنداره پروګرام کې مو را سره نستې وکړو ډېره مننه ګرانو مینوالو دا و ندار درپخیل صاحب چې د سره مو د شاعرۍ په هکله خبرې اترې وکړې او تاسو ته مې شاعري هم ترېنه واروله اوس د پروګرام په آخر کې ما اریان داور ته او ندار درپخیل علم داور ته راکړه اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم د خدای په امان